سلامونه او احترامات درنو دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشاله وایستئ. زه عبدالباقي کاکړ له یوې نوې ویډیو سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم. غواړو چې په پښتو ژبه کې د یوټیوب یو کورس راپیل کړو چې په هغې کې به د الف څخه تر یا پورې په ټولو هغو موضوعاتو او مسایلو باندې چې یو یوټیوبر یې د یوټیوب چینل په تنظیمولو او پرمخوړلو کې ورته اړتیا احساسوي بحث وشي، او یا هم د ټولو هغو شیانو په اړه چې پخوا په یوټیوب کې موجود وو او یا هم نوي منځته راځي به ستاسو لپاره وخت په وخت ویډیوګانې جوړې کړو. دا به د دغه کورس لومړنۍ ویډیو ده چې په دې ویډیو کې به په دې باندې بحث وکړو چې څنګه کولی سو یو پروفیشنل جیمیل اکاونټ جوړ کړو. نو د دې هر څه ترلاسه کولو لپاره کوم چیرې زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د جیمیل اکاونټ د جوړولو لپاره به تاسو په خپل موبایل کې کروم براوزر خلاص کړئ او په سرچ کې به کریټ جیمیل اکاونټ ولیکئ. لدې نه وروسته به ستاسو لپاره داسې یو صفحه خلاصه شي. په دې صفحه کې په دې لومړي ځای یعنی کریټ ا جیمیل اکاونټ باندې کلیک کوو. دلته باید یوه یادونه وکړو چې موږ کولی سو دوه ډوله جیمیل اکاونټونه جوړ کړو. یو هم انډیویژول یا انفرادي جیمیل اکاونټ دی او دویم بزنس جیمیل اکاونټ دی. بزنس جیمیل اکاونټ موږ په هغه صورت کې جوړوو کله چې موږ یو کاروبار یا هم یو کمپنۍ لرو او غواړو چې د هغه په ډومین باندې د خپلې کمپنۍ په نوم باندې یو جیمیل اکاونټ جوړ کړو، نو دې ته بزنس جیمیل اکاونټ وایي. بل هم انډیویژول جیمیل اکاونټ دی، دا د هغه اکاونټ څخه عبارت دی چې موږ په انفرادي ډول د خپل ځان لپاره جوړوو. نو د یوټیوب چینل د جوړولو لپاره انفرادي یا انډیویژول جیمیل اکاونټ بسنه کوي، نو موږ هم انفرادي اکاونټ جوړوو. نو په دې ځای کې به د کریټ ان اکاونټ باندې کلیک کوو. دلته کریټ اکاونټ وهو. دوه شیان دلته موجود دي، یو هم فرست نیم دی یعنی اول نوم او بل هم سر نیم دی چې دا بیا آپشنل دی یعنی اختیاري دی چې تاسو یې ورکوئ او یا هم نه یې ورکوئ. زه غواړم چې په خپل نوم باندې یو جیمیل اکاونټ جوړ کړم، نو په اول ځای کې خپل نوم لیکم عبدالباقي او په دې دویم ځای کې کاکړ لیکم. له دې څخه وروسته به د نیکسټ آپشن باندې کلیک کوو. په دې ځای کې خپله برت ډے او جنډر یا هم خپل جنسیت ورچو. دلته راځو لومړی ورځ انتخابو، فرض مثال یو اوله ورځ ده د جنوري او همدارنګه د 2000 کال. دلته په جنډر کې په جنسیت کې که نارینه یاستئ نو میل او که تاسو ښځینه یاستئ نو فیمیل انتخاب کړئ. دلته فرض مثال زه غواړم میل انتخاب کړم. له دې څخه وروسته په نیکسټ آپشن باندې کلیک کوو. دلته موږ ته دوی وایي چې تاسو کولی شئ چې دغه دوه جیمیلونه د ځان لپاره انتخاب کړئ، خو که تاسو غواړئ چې خپل د ځان لپاره په خپله خوښه یو جیمیل جوړ کړئ نو په کریټ یور اون جیمیل اډرس باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو کولی شئ د ځان لپاره یو جیمیل انتخاب کړئ، جوړ یې کړئ. نو موږ غواړو چې د ځان لپاره یو جیمیل چې زموږ په خپله خوښه وي جوړ کړو. دا جیمیل مو باید د نمبرونو څخه جوړ وي، د حروفو څخه جوړ وي او همدارنګه ټکي پکې موجود وي. کولی شئ چې له دغو دریو شیانو څخه یې جوړ کړئ. فرض مثال زه لیکم زه خپل لپاره ځان لپاره یو جیمیل جوړوم. له دې څخه وروسته په نیکسټ باندې کلیک کوو. دلته تاسو د خپل جیمیل لپاره پاسورډ انتخابولی شئ. کولی شئ د خپل جیمیل لپاره یو پاسورډ ولیکئ. پاسورډ مو باید قوي پاسورډ وي چې له حروفو څخه همدارنګه د نمبرونو څخه او له سمبولونو څخه جوړ وي. دا درې واړه تاسو پکې انتخابولی شئ. کله چې تاسو دا درې واړه پکې ځای په ځای کړئ نو ستاسو پاسورډ به هغومره سټرانګ یعنی قوي وي. فرض مثال زه د خپل جیمیل لپاره پاسورډ لیکم. په نیکسټ باندې بیا کلیک کوو. له دې څخه وروسته که چیرې تاسو په هر ملک یاستئ د هغه ملک کولی شئ چې دلته انتخاب کړئ، یا هم د هغه ملک په دې ځای کې د هغه ملک چې کوم کوډ دی هماغه تاسو انتخابولی شئ. وروسته له هغې خپل نمبر ووایئ چې په نمبر کې به صفر لومړنی صفر چې کوم دی هغه به تاسو له خپل نمبر سره نه لیکئ. نو دلته زه خپل نمبر اډ کوم.
د نمبر لیکلو څخه وروسته به تاسو بیا په دې نیکسټ آپشن باندې کلیک وکړئ. له دې څخه وروسته به ستاسو نمبر ته یو کوډ راځي. هغه کوډ چې کوم تاسو ته د ګوګل کمپنۍ لخوا رالیږل شوی دی، تاسو به یې په دې خپل ځای کې په دې خالي چې کوم ځای دی په دې ځای کې به یې ولیکئ. د کوډ تر لیکلو وروسته به تاسو په دې نیکسټ آپشن باندې کلیک وکړئ. که چیرې تاسو الریډي یو بل ایمیل ادرس ولرئ چې سکیور وي او د کومې ستونزې په پیښېدو کې تاسو غواړئ چې بیا ګوګل کمپنۍ له تاسو سره په هغه ایمیل باندې رابطه وکړي، تاسو کولی شئ چې هغه ایمیل ادرس دلته واچوئ. خو که چیرې تاسو هغه ایمیل نه لرئ نو بیا کولی شئ چې په سکیپ آپشن باندې کلیک وکړئ. موږ غواړو چې اوس په دې ځای کې په دې سکیپ آپشن باندې کلیک وکړو. دلته موږ ته وایي چې ستاسو دغه نمبر چې تاسو پکې اډ کړی دی دا به یوازې ستاسو د سکیوریټي لپاره استعمالیږي او دا نمبر به د نورو لپاره نه شو کېږي. نو تاسو دلته هم کولی شئ چې په دې سکیپ آپشن باندې کلیک وکړئ او همدارنګه په دې ځای کې هم په دې نیکسټ تڼۍ باندې کلیک کوو. د دې څخه وروسته بیا آی اګري باندې کلیک کوو. اوس نو ستاسو اکاونټ جوړ شو. د دې لپاره چې نور هم سکیوریټي قوي کړئ او په آینده کې له مشکلاتو سره مخامخ نشئ نو راځو یو ځل بیا کروم براوزر خلاصوو او په دې کې په دې اکاونټ نشان باندې کلیک کوو. په دې ځای کې منیټ یور ګوګل اکاونټ باندې کلیک کوو. کله چې داسې یو صفحه تاسو ته راخلاصه شول په دې کې به تاسو په سکیوریټي باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې به تاسو لومړی په دې 2 سټپ ویریفیکیشن باندې کلیک وکړئ. له دې څخه وروسته به ګیټ سټارټډ ووهئ. له دې څخه وروسته بیا هم کنټینیو. هغه نمبر چې ستاسو فعاله نمبر وي او ستاسو په موبایل کې موجود وي او تاسو غواړئ چې په آینده کې دې باندې له هغه څخه 2 سټپ ویریفیکیشن واخلئ نو هغه نمبر دلته اچو. فرض مثال زما نمبر چې کوم دی هغه دلته پیسټ کوم. آیا تاسو غواړئ چې کوم کوډ چې تاسو ته راځي هغه په ټیکسټ میسج باندې راشي او یا هم په فون کال باندې؟ راځو غواړو چې موږ ته دغه کوم میسج چې راځي دا کوډ چې کوم راځي موږ په ټیکسټ میسج باندې ترلاسه کړو. نو ټیکسټ میسج دلته انتخابوو او سینډ وهو. د دې څخه وروسته به تاسو ته یو کوډ راشي ستاسو موبایل ته. هماغه کوډ به تاسو دلته کې پیسټ کړئ او له دې څخه وروسته به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. پر نیکسټ باندې له کلیک کولو څخه وروسته به تاسو ټرن آن ووهئ. بل څه چې دلته موجود دی هغه ریکوري فون دی. په دې ریکوري فون باندې به کلیک وکړئ. همدارنګه هغه نمبر چې تاسو پرې باور لرئ اعتماد پرې لرئ هغه نمبر چې تاسو غواړئ په آینده کې خپل اکاونټ په هغه باندې ریکور کړئ نو کولی شئ چې هغه نمبر دلته اډ کړئ. نو موږ هم خپل نمبر دلته اچوو. دې څخه وروسته بیا هم په نیکسټ باندې کلیک کوو. ګیټ کوډ وهو. موږ موبایل ته به یو کوډ راځي زموږ نمبر ته به کوډ راځي هغه کوډ دلته اچوو. د کوډ تر لیکلو وروسته په ویریفای باندې کلیک کوو. دا هم ریکوري فون نمبر و چې موږ دلته اډ کړئ. بل مهم څه چې دلته موجود دی هغه ریکوري ایمیل دی. داسې یو ایمیل چې تاسو کولی شئ چې په آینده کې خپل اکاونټ د هغه په مرسته باندې ریکور کړئ. نو دلته هم تاسو یو ریکور ایمیل چې کوم دی هغه اډ کړئ. له دې څخه وروسته په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. ستاسو د موبایل چې هر کوډ وي هماغه دلته ورکړئ تر څو صفحه خلاصه شي. دلته هغه ایمیل چې تاسو غواړئ چې په آینده کې خپل ایمیل د هغه په مرسته ریکور کړئ نو تاسو کولی شئ چې هماغه ایمیل دلته اډ کړئ او بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. د نیکسټ باندې له کلیک کولو څخه وروسته به ستاسو ایمیل ته یو کوډ راشي. هماغه کوډ به دلته پکې واچوئ تر څو دا هر څه ویریفای شي. له دې څخه وروسته په دې ځای باندې کلیک وکړئ. دا و د جیمیل اکاونټ د جوړولو طریقه. دلته ځینې نور داسې آپشنونه هم شته چې تاسو د هغه په مرسته کولی شئ چې د خپل اکاونټ سکیوریټي لا قوي کړئ تر څو په آینده کې له مشکلاتو سره مخامخ نشئ. په راتلونکي ویډیو کې به موږ تاسو ته د یوټیوب چینل د جوړولو بشپړه طریقه ښیو. تر بیا مو په الله سپارم ښې چارې ښه وخت.